یو یره چې د علماء ذکر کړي چې د مؤمن سره به یو یره موجود دی دا وګوره که چیرته موږ تاسو کې دایره موجود دی موږ تاسو به مؤمنان یو که چیرته دایره به موږ موجود نه وي به هم اصل دعوی عملی به موږ مؤمنان نه یو علماء ذکر کوي چې د مؤمن سره به خوف الحجاب خوف الحجاب سمانه یره به سره دا موجود دی چې کله زه د قیامت پر ورځ د الله مخې ته ورشم او اسنه چې رب العالمین سمانه په پرده کې شي او زما سره خبرې وکړي دا ګور زمونږ او تاسو د یو وړه خبره ښکاري خو لیکن کله چې مونږ او تاسو د الله خواته ورلو او الله رب العالمین رانه په پرده کې شو چې زه بند خپل کار کوه تاسو له خبرې نه کوم نو الله به مونږ او تاسو ته پته ولګي یو ژوندۍ مثال د دې په مونږ او تاسو کې د چا د اراده چیرې د قومندان صاحب سره ملاویږم د والي صاحب سره ملاویږم د ملک د باچا سره ملاویږم او دې موږ او تاسو روان شو او د باچا خواته ورشو او دا باچا موږ سره ملاو نشي او موږ ته چې خپل کار کوه نو څومره به انسان خپي او به د باچاهانو باچا د زمکه اسمانونو باچا هغه موږ او تاسو ته وایي چې زه باندې خپل کار کوه او زه تاسو نه ملاویږم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله رب العالمين سوره المطففين کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله رب العالمین به د خلکو نه پرده کې شي د خلکو سره به خبرې ونه کی سلف به ویلې وای کچیر د انسان ته د قبر عذاب ملاوي شي نو یلا وای ته د دې نظم من وساده زګه دام ډیر سخت کار دی د قبر عذاب خو لیکن چې کله د قیامت پر ورځ د انسانانو الله رب العالمین په پرده کې شه د انسانانو سره ملاو نشي نو دا غټ عذاب دی په دې باندې صبر نشي کېدلی الله رب العالمین ولې د بندنه په پرده کې کیږي ولې سره خبرې نه کوي مخامخ ولي وسرا پردره ولي وجدادا قران کې الله رب العالمین وای کلا بل ران على قلوبهم په دې دنیا کې د دې بندگانو په زړونو باندې څنګه دي څنګه پردي دي په الله رب العالمین په دنیا کې ني په دنیا کې موږ تاسو څه اینو مال اینو بچینو ګډیو بزې داینو خو لیکن الله رب العالمین موږ نینو په دنیا کې زموږ په زړونو باندې څنګه دي چې دا څنګه زموږ په زړونو باندې وو د قیامت پر ورځ الله رب العالمین موږ په پرده کې شي او کچیر د منګو تاسو په دنیا کې الله رب العالمین لیدو د الله يرم په دې ځای کې موجود و یو کارم د دې لپاره پرې خدا چې الله زمونږ خپکیږي او دی وجه نه موږ دا ګناه پریدو د قیامت پر ورځ الله رب العالمین من تخکاری شي صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي يتجلى لنا ربنا ضاحكا د قیامت پر ورځ الله رب العالمین من تخکاری شي او خان دی با دا به څومره د مزي حالي مزه کیدا علما ذکر کوي روایتو کې راغلي دي چې په جنت کې به هیڅ یو نعمت ډیر خوند نه کوي سوا د دې نعمت نه چې الله رب العالمین د دې جنتانو سره ملاقات وکړي دا به ډیر خوند کوي د مؤمنانو لپاره ډیر مزه ورکوي چې د الله رب العالمین سره ملاقات کوي په جنت کې به د الله رب العالمین د ملاقات یو خاص ټیمي په هغه کې به الله رب العالمین د جنتانو سره ملاقات کوي او دغه ټیم ته به جنتین دومره خوشاله چې په جنت کې بل نعمت نه خوشاله د الله دې در دومره مزه کوي هلاکت د هغه خلکو لا چې هغه د الله رب العالمین په پرده کې شي او الله رب العالمین سره خبرې وکړي هغه خلک تبادي هلاک دي لکه په تور مثال په دنیا کې د سړی او محبوب پلار دی او ډېر مینه سره کوي او دا پلار د دې انسان نه خپشي دا بچي دی کور درانه وځي په پلار باندې سلام واچي سلام له پلار وانه خلی خبرې وسره نه کوي نو دا انسان به څومره خپي یا د چا یو استاد یو شیخ دی او دا استاد د شاګرد نه خپشي خبرې وسره نه کوي مخې وسره ډیره مینه و نو دا شاګرد به څومره خپي دا دنیا پر تنګي لکه هغه درې صحابه کعب بن مالک او هلال بن امیہ او مراره بن ربيع د تبوک د غزا د درې صحابه پاتې شوی نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې بند کړې نبی صلی الله علیه وسلم د خپشه الله په قران کې حالت بیان کړل دي وضاقت عليهم الارض بما رحبت الله وي په دې درې صحابه باندې د اسمه کده سره څنګه شولا سره د پراخوالنا دې درې صحابه ویلي اسمه کوم ته هغه اسمه کنه ښکار کېدل کوم چې مخ کې و هغه اسمه کنه و د اسمه کله بدل شولا وجه څه و چې زمونږ محبوب انسان محمد صلی الله علیه وسلم خفو دې د وجه نه په دې باندې د اسمه کرا څنګه شولا چې به د یو بندن الله رب العالمین خفي او د دې بندگانو په پرده کې شنو تاسو سمره خفي نو یو غم چې د مؤمن سره په دنیا کې ګردا غم د هر انسان سره باید پیدا شي چې د قیامت پر ورځ باندې آیا الله رب العالمین ما سره ملاو شي او کنه مانه په پرده کې شي دا سوچ او فکر د هر مؤمن سره پیدا کول پکار دی چې هر مؤمن د ځان سره پیدا کړي